پر پاکستانی پوځیانو د سختو بریدونو خبرداری ورکړل شو. تحریک طالبان نو تازه څه ویلي دي؟ پر پاکستانی پوځیانو څنګه یو ځل بیا قیامت جوړیږي؟ جزئیات سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستانی طالبانو غورځنګ یعنی ټي ټي پی نن خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد پر پوځ به نور بریدونه هم ترسره کړي. یاد شوي غورځنګ تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز دفتر ډله ییز برید کې 2 پاکستانی پولیس او 2 نور پوځیان ووژل. تر اوسه د پاکستانی طالبانو په بریدونو کې تر ډیره د دغه هیواد او ځانګړي ډول د پښتونخوا پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه غورځنګ په اړه نیوکې دا دي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري ملاتړ کیږي، ځکه خو پوځ او استخبارات نه په نښه کوي. د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پی نن شنبه په یو اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پوځ په وړاندې د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، که نه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حملې دوام وکړي. تېره میاشت هم څه باندې 80 افسران هغه وخت ووژل شول چې پېښور کې پر یو جومات یو ځانمرګي خپل چاودېدونکي مواد منفجر کړل. د پاکستانی د طالبانو منتقدانو ویلي دي چې که دغه غورځنګ د پاکستان د پوځ او استخباراتو مرکزونه په نښه او تلفات ورواړوي، د دوی په اړه کېدونکو قضاوتونو کې به بدلون راولي. د پاکستان پوځ د تحریک طالبان د خبرداري په اړه تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.